د پښتو رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه. په دې ویډیو کې هم پر مرستیال فعل شم شي شي باندې خبرې کوو. بېلګه ده زه به لاړ شم د ځان لپاره کاریږي، اول شخص لپاره. ته به لاړ شې، که نارینه وي ته ورته شی راځي ورته، او که ښځینه هم وي شی ورته راځي. لکه ته به لاړ شې، ته به لاړه شې. دلته فرق په اصلي فعل کې راغی چې نارینه لپاره لاړ راځي او د ښځې لپاره لاړه راځي، او ځینې د لاړ په ځای ولاړ وایي. یو بله ده تاسې به لاړ شئ، دا د نارینه لپاره کاریږي. تاسې به لاړې شئ، دا د ښځینه لپاره راځي. شئ د دواړو لپاره مرستیال فعل دی، یعنی که ښځینه وي او که نارینه نومونه وي، کله چې دغه حالت سره مخ شي دواړه په یو حالت لیکل کیږي، یعنی شی ورته راځي، شین او کډواله یې ورته اخر کې راځي، شی ترې جوړیږي. نورې بېلګې دي: موږ به لاړ شو، دوی به لاړ شي، هغه به لاړ شي، هغه به لاړه شي. ګوره دوی کې هغه کې نارینه وي او ښځینه کې چې هغه وي شي، یعنی مرستیال فعل ټولو ته یو شان راځي او څرګند یې سره راځي. دی به لاړ شي، دا به لاړه شي، دوی به لاړ شي. دلته هم مرستیال فعل شي راځي چې یعنی اخر کې شین او څرګنده یې ده، یعنی څنګ په څنګ ټکي لري. نو د دوی په ځای نومونه هم اخیستلی شي، لکه وایي باور به لاړ شي، لیلا به لاړه شي، باور او لیلا به لاړ شي. یا که ښځې وي لیلا او خندا به لاړې شي،